د طالبانو د خطرناکو عملیاتو دوام وایي بدخشان کې مو 38 د مقاومت په نوم باغیان ووژل او 28 نور مو ژوندي ونیول. دا چې مقاومت جبهې څه ویلي پاتې معلومات هم دلته وګورئ او چینل هم سابسکرایب کړئ. بدخشان کې د اسلامي امارت محلي مسؤلان وایي چې په تېره یوه اونۍ کې د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 38 بغاوتګر وژلي او 28 نور یې ژوندي نیولي دي. باختر خبري اژانس نن دوشنبه د لړم 2 پر خپله ټویټر پاڼه د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي له قوله لیکلي چې دغه کسان د اسلامي امارت د ځواکونو په چاڼیزو عملیاتو کې وژل شوي او نیول شوي دي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ ویلي چې په وژل شوو کې د یادو بغاوتګرو 2 قومندانان بحرالدین او عبدالحمید هم شامل دي. د اسلامي امارت مسؤلانو د بغاوتګر کلمه د مقاومت جبهې غړو ته کاروي. په ورته مهال د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاته کړې چې د دغو عملیاتو پر مهال د اسلامي امارت 3 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. یاد دې وي چې عبدالحمید بدخشان کې د طالبانو یو مخکښ قومندان و، خو په دې وروستیو کې د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني په هڅو د مقاومت جبهې سره د خپلو سلګونه کسانو په ګډون یوځای شوی و. بل خو بیا مقاومت جبهه وایي چې د بدخشان جګړه کې لسګونه طالبان وژلي او ټپیان کړي دي. یا د جبهه زیاتوي چې طالبان بدخشان کې د مقاومتیانو په نوم عام خلک نیسي او بیا یې وژني. عام خلک بیا وایي مقاومت جبهې مشران د پردیو په خوله او د واک ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي چې د افغانانو هیڅ ملي ارزښتونو ته درناوی نه لري. نو طالبانو ته پکار ده چې یا د جبهه په سخته توګه وځپي. درنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه وایي؟ خپل نظریات مو راسره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سابسکرایب کړئ.